درنه اوریدونکو ستړي مشئ وخت 3 بجې شوې زموږ غږ له سپوږمۍ راډیو نه اورئ پام مو راګرځوم د دې ساعت خبرونو ته له افغانستان سره د سوداګریزو لارو له تړل کېدو وروسته د پاکستان د پنجاب ایالت کروندګرو پراخ اعتراضونه پیل کړي دي. اعتراض کوونکي وایي چې د کچالو او جوارو حاصلات یې تر 50 سلنې تاوان سره پلوري او حکومت د ژر تر ژره افغانستان ته لارې بیرته پرانیزي. د راپورونو له مخې هر کیلو کچالو کروندګرو ته په 10 کالدارو پرېوځي، خو یوازې په 15 کالدارو پلورل کیږي چې له امله یې ګڼ شمېر بزګر اړ شوي خپل رسېدلي فصلونه واړوي او بیرته پرې نور تخم وشیندي. ځایي فعالان وایي د پنجاب د میلیونونو خلکو اقتصاد له افغانستان سره په سوداګرۍ متکی دی او د لارو بندېدل به درانه اقتصادي تاوانونه رامنځته کړي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر خوست د خپل سفر په لړ کې یاد ولایت ته د راستنو شوو کډوالو له استازو لیدنه کړې ده. یاد وزارت ویلي په دې لیدنه کې نوموړي له لسګونو اړمنو راستنو شوو کورنیو سره نغدي مرسته هم کړې. مولوي عبدالکبیر ویلي چې افغانان د دین او د هیواد د خپلواکۍ د ساتنې په موخه کډوالۍ ته اړ شوي او هر راستون شوی افغان د قدر وړ دی. نوموړي زیاته کړې په ټول طبعا د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې هڅه کوي او اسلامي امارت د راستنېدونکو د ښه خدمت لپاره اړوندې چارې ځینو وزارتونو او ادارو ته سپارلي دي. هغه ویلي په ټولو ولایتونو کې اړمنو راستنو شوو ته د مرستو د ویش لړۍ پیل شوې او تمه کېږي چې زرګونو کورنیو ته به نغدي او د خوراکي توکو مرسته وویشل شي. د ارشاد حج او اوقاف وزارت ویلي چې د 1415 لمریز کال د حج لپاره د نوملیکنې بهیر سبا د چهارشنبې په ورځ پیلوي چې د سلواغې میاشتې تر 4مې به دوام ولري. یاد وزارت له حج کوونکو غوښتي چې کابل کې د حاجیانو مجتمع او په ولایتونو کې د ارشاد حج او اوقاف ریاستونو ته مراجعه وکړي. یاد وزارت د مسؤلینو په خبره هغه کسان چې یو ځل فرضي حج ادا کړی وي سږ کال د نفلي حج ادا کولو په موخه د نوملیکنې اجازه نه لري، نو په همدې اساس یې له دوی غوښتي چې بیا د نوملیکنه نه کوي. او د افغانستان د کرکټ بورډ واین سید نسیم سادات په خپل ایکس پاڼه لیکلي د ملي لوبډلې د پخواني چټکه توپ اچوونکي شاپور زادران ته د درملنې لپاره د هند ویزا اخلي او هغه د درملنې لپاره دغه هیواد ته استوي. سادات ډاډ ښودلی چې راتلونکو ورځو کې به د استولو چارې برابرې شي. د شاپور زادرانو روغتیایي ستونزه د وینې سپین کرویات کمیدل ښودل شوي دي. اوریدونکو خبرونه مو تر همدې ځایه ولملتیا مو مننه.